سلام، د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. وایاند سید ادریس سادات. یو شمېر ناڅرګندو کسانو په کابل کې د یوې کورنۍ 4 غړي په ډېرې بې رحمۍ سره وژلي دي. د دې کورنۍ خپلوان وایي د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال یو شمېر ناڅرګندو کسانو د کابل ښار اومې حوزې اړوند جنګلک په سیمه کې د عبدالستار کور ته ورغلي او د مېرمن او 3 ماشومان په ډېرې بې رحمۍ سره وژلي دي. په همدې حال کې ولسمشر غني هم یاده پیښه غندلې او دا یو ستر جنایت بللی دی. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي ولسمشر غني ملي امنیت ریاست او کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دا د عبدالستار په نوم د ترانسپورټ وزارت د کارکوونکي کور دی چې ناپېژاندو کسانو یې د کورنۍ 4 غړي یو ځای په ډېرې بې رحمۍ سره وژلي دي. دغه جنازې د عبدالستار د مېرمنې او 3 ماشومانو دي چې د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال ناپېژاندو کسانو لخوا وژل شوي او اوس یې د خپل ابدي کور پر لور روانې کړي دي. عبدالستار د خپلو وړو ماشومانو او مېرمنې په جنازه ویر او فریاد کوي. په دغو تصویرونو کې داسې ښکاري چې دغه 4 کسان د برید کوونکو لخوا په چړو او یا په تیشو وژل شوي دي. د دغې کورنۍ نږدې خپلوان وایي چې نامعلومه کسانو په رڼا ورځ دغه جنایت کړی او پر حکومت نیوکه کوي چې د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي له هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لري او دغه پیښه یوه فاجعه او نه بخښونکی عمل یادوي. پیشین آمده قتل عام کن از انبی خوری شهر. این چه قسم فعالیت است؟ این 50-50 است، دوستان 50-50 یک مامور دولت بود. وظیفه میرفت و میامد، نه کدام امرای کسی دشمنی هیچ چیز نداره. هیچ چیز بیچاره امی پدر از امی تفلکا و از ام خانم شوهرش یک مامور رتبه 5 بود. د وژل شوو کسانو ګاونډیان وایي چې دغه مرموزه پیښه د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال شوې، خو دوی پرې وروسته له هغې خبر شول چې د کورنۍ سرپرست عبدالستار له خپلې دندې کور ته ورغلی و. دا سړی تللی وظیفې ته، له وظیفې چې بیرته راغی، زه په کوڅه کې راغلم، ډوډۍ مې لاس کې وه چې ګورم په مخه راغی چې ما ته وایي چې ډګروال صاحب تباه شودیم. څه خبر دی؟ دلته ټولې سیاسرې راوتلې وې، د دې کور ټول دغه کوڅه ډکه وه او ټول زړل. وایي چې تباه شودیم. خبر څه شی دی چې ګورم چې 3 ماشومان یې ورته وژلي په کور کې، سیاسره یې ورته وژلې ده او قاتل فرار کردن. داخل خانه که میشه که بچگکش پیشروی اول دهلیز افتیده خون پر، پیش از او که میره دخترکش هم تو تکه تکه افتیده، در خانه که میدره که خانمش هم تو تکه تکه افتیده، تا دندانا رو شکستانده بود، دستش هم شکستانده. در اتاق دیگه که میای که بچگک دیگهش هم تو در خون غلط زده سه افتیده، کلش کشتن. تر اوسه د دغې پیښې عاملان پیدا او نیول شوي نه دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې تر پیښې وروسته سیمې ته د دوی کشفي ګروپ رسیدلی او هڅه کوي د دې پیښې عاملان پیدا کړي. اتفاق که در مربوطات حوزه افتام شب گذشته به شکل بسیار فجیع صورت گرفته، محض اطلاع پلیس در ساحه موقعیت گرفته، بررسی ما آغاز شده. چون موضوع به شکل مبهم است، بخشای کشفی ما به شکل جدی موضوع را تحت بررسی دارند. محض دریافت جزئیات و اطلاعات با شما شریک می شود. په ورته وخت کې د پیښې ته د حکومت اجرایي ریاست او مشرانو جرګې غبرګون ښودلی او دا یو وحشیانه عمل بللی دی او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتنه کړې چې هر څه ژر د دې پیښې عاملان پیدا او مجازات کړي. حادثه کشته شدن 4 تن از اعضای یک خانواده که مامورین وزارت ترانسپورت بودند بسیار یک حادثه تکان دهنده بود که در پهلوی از یک سایر موارد شما رویش کار میکنین، روی عاملین قضیه و دنبال کردن همین قضیه که بسیار یک جنایت واضح و آشکار است توجهتان میخواهیم. متاسفانه این نهایت یا انتهای وحشت است که افراد داخل یک خانه میشن و اطفال و اعضای خانواده را با تبر یا تیشه به قتل میرسانند.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل ښار کې دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د وسلو او چړو په زور د غلاو او مرګ ژوبلو پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. او 2 ورځې مخکې هم د کابل په مکروریانو سیمه کې یو ځوان د غلو له لوري تر لوټلو وروسته د چړو په ګزارونو وژل شوی و. له کورنۍ چارو وزارت وروسته په ملي دفاع وزارت کې هم یو لړ تازه بدلونونه شوي دي. ملي دفاع وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي د دې وزارت په وروستیو تعیناتو کې حشمت الله نوابي د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز د سیې قمندان په توګه، جنرال مصطفی وردګ د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس په توګه، جنرال زرهدار عبدالقیوم د دې وزارت د کشف او استخباراتو د رئیس او هیبت الله علیزی د هیواد په شمال کې د 209 شاهین قل اردو د قمندان په توګه ګمارل شوي دي. امریکایي لوری د جګړې او تاوتریخوالو کمولو په تړاو د وسلوالو طالبانو د طرحې په اړه سلا مشورې کوي. پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي امریکایي لوري ته د جنګ او تاوتریخوالو د کمولو په تړاو د وسلوالو طالبانو طرحې تر سپارل کېدو وروسته اوس د زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي پر دې طرحې سلا مشورې پیل کړي دي. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له جریانه باخبره کسان او پخوانی طالب چارواکي د افغان حکومت لخوا پر اوربند ټینګار له سولې سره د مخالفت په معنا بولي. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافقنامې د لاسلیک مراسمو په لړ کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت لا هم د جنګ او تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو طرحې په تړاو سلا مشورې روانې کړي دي. اسلام آباد کې د طالبانو د وخت سفیر عبدالسلام ضعیف کابل نیوز ته وایي چې د طالبانو له لوري د جنګ او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو توافق په اړه امریکایي اړخ سلا مشورې روانې کړي دي، خو روښانه نه ده چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافق به کله لاسلیک شي. د اوربند پر ځای باندې چې امریکایانو مطالبه کړې وه د تشنج یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره طالبان موافقه کړې ده او هغه پروپوزل یا طرحه په ځینو ملاقاتونو کې چې په اوس کې شوي دي هغه امریکایانو ته سپارلې ده. امریکایان هم د دې لپاره چې په دې باندې پوره موافقه وکړي د خپلو مشرانو سره په مشورو اخته دي. نو اوس په اعلان جریان هم داسې دی دا چې دا څه وخت به امضا کېږي او څنګه به امضا کېږي، په کوم ځای کې به امضا کېږي، تر اوس په دې تاریخ باندې موافقه نه ده شوې. تاوتریخوالي د کمښت په ارتباط باندې مشورې سره وشوې او د مشورو نتیجه مثبته وه او طالبانو د 2 ورځو نه تر 10 ورځو پورې د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه کړې ده او د موافقتنامې هوکړلیک د امضا نه وروسته هغه عملي کیږي. له دې سره هم مهاله دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې توافقنامې د لاسلیک په تړاو هم کارونه روان دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي چې د جنګ او تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو طرحې پر وړاندې د افغان حکومت دریځ د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کولی شي. دوی وایي چې په پرله پسې توګه په اوربند د افغان حکومت ټینګار د سولې له پروسې سره د مخالفت په مفهوم دی او دا کار به د سولې هڅې سبوتاژ او 15 کاله نور به د جنګ دوام ته زمینه برابر کړي. باید موږ په دې کې خنډ واقع نه شو. موږ د حکومت نه، موږ د ریاست جمهوریت نه دا زموږ خواهش دی، هیله مندیم ده چې د سولې په دایمي کې باید خنډ واقع نه شي. هر کوشش کاندي چې د 15 کاله نورم تیر کی په ار کې د دې لپاره د مذاکراتو د صلح د مذاکراتو په وړاندې څه خنډونه ایجادوي او پیدا کوي چې د اوربند وړاندیز هم د دې خنډونو نه یو خنډ دی. د امریکا له لوري د جنګ او د تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو پر توافق امریکایي لوري داسې مهال سلا مشورې کوي چې ویل کېږي د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته به لنډ وخت کې د بین الافغاني ناستې او ورپسې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. عبدالله وایي یوازې د سولې وزارت نشي کولای چې افغان سوله مدیریت کړي. د حکومت اجرایي رئیس چې د وزیرانو شورا ناستې ته خبرې کولې د حکومت د هغه اعلان پر وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي د سولې ټول مسایل باید له دې وروسته د
سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا تنظیم شي. عبدالله وایي د حکومتي چارو په اړه یو طرفه پریکړې د هیواد د ثبات په ګټه نه دي او باید پر عواقبو یې فکر وشي. داسې حال کې چې امریکا او طالبان د سولې توافق لاسلیک ته نږدې کیږي، په کور دننه د ملي والي حکومت مسؤلانو ترمنځ د سولې په تړاو د نظر اختلاف مخ په زیاتېدو دی. د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په ناسته کې د ارګ پر هغې پریکړې غبرګون وښود چې له مخې به د سولې اړوند ټولې چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري تنظیمیږي. عبدالله وایي تر یوه وزارت پورې د سولې انحصار ناسنجول شوی اقدام دی او هیڅوک حق نه لري چې دغه ملي پروسه انحصار کړي. اما به این صورت یک وزارت نمیتونه که کار صلح در یک کشور پیش ببره، چون قربانی زیادی مردم افغانستان به خاطر آرمانهای خود و آزادیهای خود و حقوق خود دارند و تامین صلح آرزوی همه مردم افغانستان است. در هیچ مردم هیچ گوشه افغانستان کمتر آرزوی رسیدن به صلح نسبت به دیگه مردم ندارن. به این نسبت بعضی اظهارات صورت گرفته بود که تمام فعالیت ها در محور یک وزارت صورت بگیره. فکر میکنم وقدر سنجیده شده نبود. عبدالله د حکومتي چارو په اړه پر یو طرفه پریکړه هم نیوکه وکړه او وایي دغه چاره د هیواد د ملي ثبات پر زیان ده او باید پر عواقبو یې فکر وشي. یگان شوقهای دیگه هم هست در مورد مقرریات، در مورد بعض تصامیم یک طرفه که به هیچ صورت به نفع ثبات در کشور نیست و هر کاری که بازو عکس العمل داشته باشه که بازو عکس العمل باعث بی‌ثباتی شود به خیر مردم افغانستان نیست. اما اقداماتی که باعث بی‌ثباتی شود اقدامات باز عواقب خوب نداره. امیدوار هستم که همه متوجه باشن با هر شوقی که در ذهنشان میگرده. نوموړی وایي د ملي والي حکومت د توافقنامې پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دغه حکومت پر خپل ځای دی. اجرایي رئیس د ټاکنو پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. حکومت وحدت ملی تا روزی که نتایج نهایی انتخابات معلوم میشه حکومت وحدت ملی و بر مبنای موافقتنامه حکومت وحدت ملی است. د حکومت اجرایي رئیس داسې مهال د ارګ له لوري د سولې پروسې پر انحصار نیوکه کوي چې تیره ورځ پخواني ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې حکومت د اوربند په پلمه د مذاکراتو نه پیلېدو ته بهانه نه جوړوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د هیواد د ترینګلي وضعیت، بهرني یرغل، روانې جګړې او نورو ناخوالو په اړه ټول پوښتنه ګڼي. کرزی وایي اړتیا دا وه چې تر ټاکنو مخکې لومړی پر سولې تمرکز شوی وای، خو اوس ټول باید د ټاکنو پایلې ومني او راتلونکی حکومت باید د خپل مشروعیت د افغانانو ترمنځ د یووالي او سولې لپاره هڅې وکړي. حامد کرزی وایي د افغانستان د سولې روانه پروسه د نږدې ګاونډیو پاکستان او ایران په ښه نیت پورې تړلې او دغه هیوادونه پکې مهم رول لوبولی شي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د روان وضعیت په تړاو د ولس ټول پوښتنه ګڼي. کرزي د هند له هندو رسنۍ سره په یو تازه مرکه کې ویلي ګڼو افغانانو په دغو ټاکنو کې برخه وانه اخیسته او په دې توګه یې د هیواد د ترینګلي وضعیت، بهرني یرغل، روانې جګړې او نورو ناخوالو په اړه نارضایتي وښوده. کرزی وایي اړتیا وه چې تر ټاکنو مخکې پر سوله تمرکز شوی وای، خو اوس باید ټول پایلې ومني. اړتیا وه چې موږ باید لومړی یوازې پر سوله تمرکز کړی وای او بیا ټاکنو ته تللي وای. دا کار ونه شو او اوس له ستونزو سره مخ یو، ځکه ډیر افغانان د رایې لپاره راونوتل. دا د افغانستان د ترینګلي وضعیت، ټولو ناخوالو، بهرني یرغل، جګړې او د افغانانو د کړاوونو په اړه ټول پوښتنه وه. هیله یو چې خلک اوس پایلې چې هر څرنګه وي ومني او له دغو ټاکنو راوتونکی حکومت دا ځیرکتیا ولري چې د ځان د مشروعیت او د سولې لپاره د ملت د یووالي لپاره کار وکړي. حامد کرزی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې د افغانستان د نږدې ګاونډیو ایران او پاکستان په ښه نیت پورې تړلي او دغه هیوادونه پکې مهم رول لوبولی شي. دا دواړه مو تر ټولو مهم ګاونډیان دي. دواړو په ګډه میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی، هر یو 2-3 میلیونو ته. طالبانو سره د سولې روانه پروسه بې له شکه د دوی په همکارۍ او متقابل ښه نیت پورې تړلې ده. مخکینی ولسمشر د ایران او امریکا د وروستي کړکېچ په اړه وایي چې دا ستونزه د افغانستان په ګډون پر ټوله سیمه اغیز لري. کرزی هیله کوي چې ایران په افغانستان کې د امریکا حضور ځان ته خطر ونه ګڼي او له امریکا هم غواړي داسې ګامونه وانخلي چې د کړکېچ د ډېرېدو لامل ګرځي.
په ایران کې هر ډول پرمختګ که مثبت وي یا منفي پر افغانستان ژور اغیز لري. له شک پرته چې له امریکا سره د دغه هیواد د کړکېچ ډیرېدل پر افغانستان تاثیر لرلی شي. موږ ډیر زیات هیله من یو چې ایران به دا حقیقت درک کړي چې افغانستان کې د امریکا حضور ځان لپاره خطر ونه ګڼي او موږ له امریکا هم غواړو چې داسې څه ونه کړي چې ایران سره د وضعیت د نور خرابېدو لامل ګرځي. کرزي د افغانستان د سولې له روانې پروسې څخه د نوې ډلې د لرې پاتې کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانان هند ته د یو ښه او نږدې ملګري په سترګه ګوري، خو داسې ښکاري چې دغه هیواد پخپله د امریکا لخوا د سولې له روانو هڅو او دغه راز د افغانانو ترمنځ د ناستو له ملاتړ سره لیوالتیا نه ښیي. هغه د هند د تابعیت قانون کې وروستیو تعدیلاتو ته په اشارې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مذهبي لږکیو ته د هند تابعیت ورکول کیږي، له نوې ډلې غواړي چې له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند ولري. کرزی وایي افغانستان کې اقلیتونه له ستونزو سره نه دي مخ شوي، بلکې ټول افغانان په یوه بیړۍ کې سپاره دي او ټول له یوه وضعیته کړیږي. د جرمني ځانګړي استازي د ولسمشر غني د ملي امنیت مشاور سره د جرمني پر بین الافغاني ناسته خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محب د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل سره پر افغان سوله او په جرمني کې د جوړیدونکي بین الافغاني ناستې په تړاو خبرې کړې دي. حمدالله محب د سولې په برخه کې د جرمني له همکارۍ قدردانه کړې ده. په ورته مهال د جرمني ځانګړي استازي ویلي دوی د سولې پروسې او بین الافغاني مذاکراتو سره د مرستې لپاره په آلمان کې د افغانانو ترمنځ د سولې ډیالوګ جوړوي. نوموړي ویلي دوی غواړي د افغان حکومت او خلکو نظریات واوري چې څه ډول کیدای شي دا غونډه له پخوانیو په متفاوته او بهتره توګه ترسره شي. په پکتیا کې د یوې کورنۍ 9 غړي په یو کال کې وژل شوي دي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکی ګلاب چې د دې ویرمنې کورنۍ سرپرستی کوي وایي په 1494 هجري لمریز کال کې د جګړې له امله د 9 ځوانانو جنازې د دوی د کور په دروازه ورننوتې او په خبره یې هره کونډه ته 9 بچیان لري چې دی په خوارۍ او مزدورۍ پالنه کوي. ګلاب د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې سوله وکړي ځکه په جګړه کې بریا نشته. په همدې حال کې کونډه خالده وایي د خاوند مرګ او غریبۍ له امله ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې ده. د پکتیا مرکز ګردیز ښار عسکري فامیلیو کې د یو کور کیسه د ویر غریبۍ او بې پایله ناخوالو انځور وړاندې کوي. د جګړې وحشت له دې کورنۍ 9 غړي بیل کړي دي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ او د دې ویرمنې کورنۍ یوازینی سرپرست ګلاب وایي په 1394 لمریز کال کې د دوی کور ته 9 ځلې د جنازې کټونه وروړل شوي دي او په خبره یې چې هره کونډه 9 یا 8 بچیان لري چې په خوارۍ او مزدورۍ یې پالنه کوي. په 1494 کال کې د مو کورنۍ 9 غړي وژل شوي چې دا د سیدومار په نوم ده، دا د نصیب په نوم ده او دا د قاضي په نوم ده او دا د ګوله خون په نوم ده او دا د خالد په نوم ده. دغه خورکۍ چې تاسو وینئ د هر یوې کونډې وته بچیان 9 بچیان اوس د دغه خورکۍ دا 9 دانې لونه دي ټولې مکملې چې نر بچای په دغه کې دانه کوي نه لري او د دغه پلنه روزانه موږ باز دلته ورځ مزدوري کړي، دلته کوم کار کړي، دلته کوم ټیکانی والی او بس په دغه پلنه روزانه کوو. ګلاب د جګړې په ښکېلو خواو غږ کوي چې په جنگ کې کامیابی نشته او جګړه د بربادۍ لاره ده. د دوی د کور ویرمنو کونډو او یتیمانو حالات په کتو د سولې ته غاړه کیږدي. په ښکېلو غواړو مو دا غږ دی او دا مو غوښتنه ده چې ټول افغانان د لاسونه یو کړي او دغه کونډې ماشومان د تلویزیون د لارې نه تاکید کړي چې په هر کور کې کونډې یتیمان ژړا او فریادونه کوي. په جنګ کې کومه او کامیابي نشته ده، جنګ د بربادۍ لار ده. د ټولو ښکېلو غواړو نه مو دا غوښتنه ده چې نور سولې ته غوړه کی د امنیت ته غوړه کی. د یتیمو بچانو منځ کې ناسته کونډه خالده د ژوند له ناخوالو غریبۍ په شکایت سره وایي چې غریبي د خاوند له مرګ وروسته ورته رواني تکلیف پیدا کړی دی. غریبي مو د هغه شهید شو ډېرې د سوچولو سای د غلو صداومې کساځي کې یخې د درونې تکلیف ته شوی دی پیدا شوی. دا موږ سړی ترز ځای دی مغسه وسی. د جګړې وحشت ځپلې دا ویرمنه کورنۍ شکایت کوي چې
نه یوازې دا چې چا یې تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې بلکې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د 9 وژل شویو سرتیرو ورثو ته د 2 کلونو معاشونه هم نه دي ورکړي. بلخوا په لوګر او کندهار ولایتونو کې د 2 بېلابېلو پیښو له امله 9 کسان مړه شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال ویلي تېره شپه د لوګر ولایت اړوند کډوالو ښارګوټي کې د سړې هوا له امله 15 کسان مړه شوي دي. هغه ویلي چې په مړه شوو کسانو کې 2 ښځې او 1 ماشوم او 2 سپین ږیري شامل دي. په ورته وخت کې په کندهار ولایت کې د یو کور د چت نړېدو پیښې له امله 4 ماشومان مړه شوي او 8 نور سخت ژوبل شوي دي. دغه پیښه په هغه کور کې رامنځته شوې چې نجونو پکې دیني زده کړې کولې. د هغه په وینا د کور د زیاتو بارانونو له امله زیانمن شوی ده. د مشرانو جرګې د یو ثلث نشوالي د دوی پر چارو منفي اغېز کړی. د مشرانو جرګې د اداري هیئت غړي وایي د جرګې تیر 15 کاله له 6 غړو سره کار ته دوام ورکړی چې د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو نه ترسره کېدو د دې جرګې د نصاب او کمیسیونونو چارې له ستونزو سره مخ کړې وې. دغه پلاوی وایي په دې پړاو کې د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې یو شمېر انتصابي سناټوران د قانون خلاف فضل او انتصاب شول. د ملي شورا مشرانو جرګې د تقنیني کال د کار وروستۍ ورځ د مشرانو جرګې اداري هیئت غړي وایي چې تیر 15 کاله سنا د یو ثلث د ولسوالۍ شوراګانو انتخابي سناتورانو پرته 2 ثلثه انتخابي او انتصابي 6 غړو سره کار ته دوام ورکړ چې د یو ثلث نه موجودیت د دې جرګې د نصاب او کمیسیونونو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې وي. طابق قانون مجلس سنا باید 102 عضو داشته باشه که ما از آغاز دوره به اصطلاح کار ما که 5 سال پیش بود یعنی از بعد از حکومت وحدت ملی با 68 تن ما کار آغاز کردیم که 1 ثلث شورای ولایتی را بوده که شما اشاره کردین. شورای ولسوالی را با معذرت که در گذشته از شورای ولایتی معرفی بشد. رئیس جمهور اینا را متاسفانه معرفی نکردن که یک اشتباه بسیار بزرگ بود و خلای بسیار بزرگ برای ما واقعا در 5 سال احساس میکردیم از این ناحیه. کمبود نصاب و سایر مسائل، کمبود تعداد اعضا در کمیسیون‌ها خود از این خیلی به اصطلاح برای ما مشکل دی 5 سال خلق کرده. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په دې دوره کې د مشرانو جرګې انتصابي غړو عزل و نصب هم د ولسمشر له لورې په ناقانونه توګه ترسره شو. سناتورها انتصابی مطابق قانون ماده 84 قانون اساسی صراحت داره که یک دوره تقنینی وجه ذکر شده، ولی در 5 سال ما شاهد ازی بودیم که به اصطلاح به دفعات سناتور صاحبای انتصابی قبلی با عوضشان با کسای جدید معرفی شدن و عزل نصب صورت گرفت که خود ازی به اصطلاح یک مقدار در تضاد با قانون قرار داره. بله. د ملي شورا مشرانو جرګې مجلس باندې نیوکې دي چې د حکومتي مامورینو په څیر عمل کوي، خو سناتوران وایي چې د ولسي جرګې له لورې دوی ته استول شوي قوانین رد. نه خیر، این تو کدام موضوعی نیست. اگر ما سناتورهای انتخابی هم هستیم، اگر سناتور صاحبای انتصابی هم هستن، فقط مسائل ملی ما فکر کردیم. در کلی از این ملک جنجال است تا که جامعه قانونمند نشود، سیستم دولتداری مستحکم نشود. ضرورت است که به خاطر اصلاحات ما بعض فرامین هر چیز زودتر باید تایید و تصویب کنیم. اسناد تقنینی که از جانب حکومت به شورای ملی فرستاده شده است و از طرف ولسی جرگه به مشران و جرگه فرستاده شده است، بیشتر اسناد تقنینی تحت کار گرفته شد و اجرا شده است. اما تعداد دیگری که در مجلس محترم ولسی جرگه تا اکنون تحت کار است و به مشران و جرگه فرستاده نشده است، اونها موکول شدن به جلسه بعدی. مشرانو جرګې د تیر کال تقنینی دورې کې 22 قوانین او 10 نړیوال کنونسیونونه تړونونو تصویب سربیره 3 عمومي غونډې ترسره کړې دي. د کورونای خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. تهران د اټومي وسلو د نه جوړېدو له تړون NPT څخه د وتلو ګواښ وکړ. د ایران بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویلي که اروپایي ټولنې د ایران د اټومي پروګرام موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه، نو دوی به له یاد تړون څخه ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې بریټانیا، فرانسې او جرمني تېره اونۍ د 2015 میلادي کال پر اټومي هوکړه د ایران د عمل د ارزونې په پایله کې په دې اړه رسما شکایت ثبت کړ. د ایران په اټومي هوکړه کې شامل هیوادونه اوس په خپلو کې د دې ستونزې د حل لپاره 2 میاشتې وخت لري او که دا کار ونه شي بیا دا ستونزه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کیږي. او د بریټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپله لومړۍ رسمي لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې بیا د دوی خاوره کې کیمیاوي برید نه کوي. دغه مشرانو په برلین کې د لیبیا د سولې د کنفرانس څنډه کې لیدلي دي. هغه دا څرګندونه په 2013 میلادي کال کې د بریټانیا په سالزبوري ښار کې د روسیې پر یو پخوانی جاسوس سرګي سکریپال د زهرجنو کیمیاوي توکو برید ته په اشاره کړي چې لندن یې پړه پر روسیه اچوي. په همدې حال کې کرملین مانع دا نه مني چې پر نوموړي برید د دوی کړی وي. درنو لیدونکو، اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې د کابل نیوز له پاتې خبري او سیاسي خبرونو سره اوسئ. تر بیا د خدای